د الله پاکي بیان کړي د هر هغه شی چې په ځمکه او اسمانونو کې دي او هغه بر لاسه د حکمت څښتن دی د ځمکه او اسمانونو د سلطنت مالک هم هغه دی ژوند بکی او مرګ ورکوي او پر هر شی قادر دی مغلومره هم دی او ورسته هم او ښکارا هم دی او پټ هم او هغه د هر شی علم لري هغه ذات دی چې اسمانونه او ځمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل او بیا پر عرش باندې ځلند شو هغه پر هغه څه باندې پوهیږي چې په ځمکه کې نه نوځي او چې له هغې نه راوځي او چې له اسمانه راکوزي او چې پر هغه کې خيږي هغه له تاسو سره دی تاسو چې هر چیرته یې تاسو چې هر کار کوي هغه ویني هغه د ځمکې او اسمانونو د پاچاهۍ څښتن دی او ټول چارې د پریکړې لپاره د همغه لوري ته ورګرځول کیږي هغه شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې نه باسي او اند زړونو په پټو رازونو باندې پوهیږي ایمان راوړي پر الله او د هغه پر پیغمبر باندې او لګښت وکړي د خدای په لار کې له هغو شیانو څخه چې پر هغو باندې تاسو واکمن ګرځولې له تاسو نه چې کوم کسان ایمان راوړي او د خدای په لار کې مال ولګوي د هغو لپاره لوی اجر دی پر تاسو باندې څه شوي دي چې پر الله ایمان نه راوړي په داسې حال کې چې پیغمبر تاسو ته پر خپل پروردگار باندې د ایمان راوړلو بلنه درکوي او هغه له تاسو نه ژمنه اخیسته ده چې تاسو پر اختیا منون کیږي الله هغه ذات دی چې پر خپل بنده باندې څرګند روښانه آیاتونه نازلوي ترڅو چې تاسو له تیارونو راوباسي رڼا ته مراولي او حقیقت دا دی چې الله پر تاسو ډیر خواخوږی او مهربان دی